बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو مینوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایمه، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستی. ګرانو مینوالو، نننۍ ویډیو زموږ یو ځل بیا د دري ژبې زده کړې باره کې تاسې ته جوړه کړې ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه در سره وګورئ، زموږ ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل آنلاین لره هم در سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې تاسې ته ما یو کنورسیشن یا محاوره راوړې ده چې دوه کسان دي، هغوی په خپل منځ کې سره غږیږي چې یو مصطفی دی او بل کامران دی. نو هیله ده چې یو څه ترې زده کړئ. لومړی مصطفی ورته وایي السلام علیکم، جوړ بخیر، خسته نباشید. السلام علیکم، جوړ په خیر، ستړي مشئ. مصطفی ورته وایي السلام علیکم، جوړ په خیر. السلام علیکم، جوړ په خیر، خسته نباشید، ستړي مشئ، یعنی ښه راغلاست. کامران ورته وایي وعلیکم سلام، زنده باشید. چطور هستی؟ کامران وعلیکم سلام، زنده باشید. چطور هستی؟ وعلیکم سلام، ژوندی اوسې، څنګه یې؟ کامران ورته وایي چې وعلیکم سلام، ژوندی اوسې، زنده باشید، ژوندی اوسې. چطور هستی، څنګه یې؟ یعنی مصطفی ته وایي څنګه یې ته؟ مصطفی ورته وایي تشکر، فضل خداوند است، تو چطور هستی؟ مصطفی ورته وایي تشکر، مننه، فضل خداوند است، د خدای فضل دی. تو چطور هستی، ته څنګه یې؟ بیا کامران ورته وایي زیاد تشکر، من جوړ و صحتمند هستم، ډیره مننه، زه هم روغ رمټ یم. کامران ورته وایي زیاد تشکر، ډیره مننه، من هم جوړ و صحتمند هستم، زه هم روغ جوړ یم، یعنی روغ رمټ یم. مصطفی ورته وایي نام من مصطفی است، نام تو چی است؟ زما نوم مصطفی دی، د ستا نوم څه دی؟ مصطفی ورته وایي کامران ته نام من مصطفی است، زما نوم مصطفی دی، نام تو چی است؟ د ستا نوم څه دی؟ کامران بیا ورته وایي نام من کامران است، نام من کامران است، زما نوم کامران دی. دوستانو، دلته یوه غلطي شوې ده، شاید د زوړ درس دلته پاتې شوی دی. ولې درس نه وایي داسې لیکل شوي، خو دې په ځای به تاسو داسې ولیکئ چې نام من، زما نوم کامران است، کامران دی. ښه، بیا مصطفی ورته وایي نام پدر تو چی است؟ د ستا پلار نوم څه دی؟ نام پدر، د ستا پلار، نام پدر تو چی است؟ د ستا پلار نوم څه دی؟ کامران ورته وایي نام پدر من بریالی است، زما پلار نوم بریالی دی. نام پدر من، زما پلار نوم بریالی است، بریالی دی. ښه، بیا مصطفی ورته وایي نام پدر کلان تو چی است؟ ستا د نیکه نوم څه دی؟ نام پدر کلان تو، ستا د نیکه نوم چی است، څه دی؟ پدر کلان، نیکه. کامران ورته وایي نام پدر کلان من احمد است، زما د نیکه نوم احمد دی. نام پدر کلان من، زما د نیکه نوم احمد است، احمد دی. مصطفی بیا ورته وایي چند کاکا و ماما داری، څو ترونه او ماماګان لري. چند کاکا، څو کاکاګان یا څو ترونه، و ماما داری او ماماګان لري. کامران ورته وایي
من 3 کاکا و 2 ماما دارم. زه 3 ترونه او 2 ماماګان لرم. من 3 کاکا، زه 3 ترونه و 2 ماما دارم او 2 ماماګان لرم. مصطفی بیا ورته وایي تو چی کار میکنی یا چی وظیفه داری؟ ته څه کار کوې یا څه وظیفه لرې؟ ته چی کار میکنی څه کار کوی یا چی وظیفه داری څه وظیفه لرې؟ کامران: من دهقان هستم. زه بزګر یم یا زه دهقان یم. زه دهقان یا بزګر هستم یم. مصطفی: پدر تو چی کار میکند؟ پدر تو چی کار میکند؟ دستا پلار څه کار کوي؟ پدر تو دستا پلار چی کار میکند څه کار کوي؟ کامران ورته وایي په ځواب کې پدر من بیکار است. زما پلار اوزګار دی یا بیکاره دی. پدر من زما پلار بیکار است، بیکاره دی یعنی اوزګار دی. مصطفی بیا ورته وایي تو چند خواهر و برادر داری؟ تو چند خواهر و برادر داری؟ ته څو خویندې او ورونه لرې؟ ته چند خواهر څو خویندې و برادر داری او ورونه لرې؟ کامران ورته په ځواب کې وایي من 1 برادر و 1 خواهر دارم. زه یو ورور او یو خور لرم. زه 1 برادر، یو ورور و 1 خواهر دارم او یوه خور لرم. مصطفی: خانه شما کجاست؟ خانه شما کجاست؟ ستاسو کور چرته دی؟ ستاسو کور چرته دی؟ خانه شما ستاسو کور کجاست چرته دی؟ کامران په ځواب کې ورته وایي خانه من در ننګرهار است. زما کور په ننګرهار کې دی. خانه من زما کور در ننګرهار است، په ننګرهار کې دی. مصطفی: چند ساله هستی؟ چند ساله هستی؟ څو کلن یې؟ څو ساله هستی؟ چند ساله هستی څو کلن یې؟ کامران: من 20 ساله هستم. من 20 ساله هستم. زه 20 کلن یم. زه 20 کلن یم. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. نو په دې هیله چې زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو دوستانو یو هیله درنه کوم چې زموږ ویډیو نور دوستانو سره هم شریکه کړئ تر څو هغه دوستان غواړي چې دري ژبه زده کړه د پښتو ژبې نه نو هغه زموږ چینل سبسکرایب کړه او په اسانۍ سره وکولی شي چې زموږ چینل څخه دري ژبه زده کړه. نو تر بلې ویډیو موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.